د ایران د بشري حقوقو سازمان هالوش راپور ورکړی چې د ایران پولیسو ځواکونو پر هغو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتل ایران ته ننوځي. د دغه برید په پایله کې 260 افغانان وژل شوي دي. هالوش دغه راپور د هغو 2 افغانانو له قوله ورکړی چې د کالاګان په سرحدي سیمه کې د خپلو هیوادوالو د وژلو شاهدان وو. د ایران د پولیسو ځواکونو دا اقدام په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. اسلامي امارات تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پر همدې موضوع بحث لرو. د بحث لپاره موږ سره په خپرونه کې د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی احمد خان اندړ دی. اندړ صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر که پیل همدې پوښتنې وکړو د ایران د پولیسو ځواکونو له لوري دغه برید څه ډول تاسې ارزوئ؟ دغه برید د نړیوالو قوانینو بشري حقونو له مخې څومره سرغړونه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی بنظیر محمدي تاسو ته او خپلو درنو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په رښتیا هم که موږ وګورو په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو سلنې ته که پام وکړو، افغانان ډېر هجرتونه کوي او هغه هم دا نیمه پیړۍ کېږي چې هر حکومت راځي. په دې حکومتونو کې نه یوازې دا چې د خپلو خلکو لپاره ښه سیاست وکړي، بلکې زموږ ډېر وروڼه هغه هم کدرونه ځوانان له هېواده بهر ته ځي چې نږدې هېوادونه زموږ سره ګاونډیان پاکستان او ایران او د مرکزي اسیا هېوادونه دي چې دوی هم په دې 50 کلونو کې په افغان مهاجرینو ډېر ظلمونه کړي دي او په ډېر حتی تجارتونه ورباندې کړي دي. زه لومړی خو له خدایه دا دعا کوم چې دا خبر حقیقت نږدې نشي او که چیرې حقیقت وي اول خو د دوی زموږ د افغانانو روح ته دعا کوم او بیا دا هم باید هېر نه کړو چې په دې کې خپله موږ افغانان او زموږ حکومت هم ملامت دی، ځکه چې افغانان بې له دې چې د نړۍ له وضعیت نه خبري او بیا په ځانګړي ډول په ایران کې چې اضطراري حالت ده او هلته هره لحظه امکان د اسرائیلو او د امریکا د حملې دي، بیا هم دوی خپل تنکي ځوانان اولادونه چې هغه هم ډېرې پیسې ورته قرض کوي یا مځکې خرڅوي، دا باید په کور پاتې شي، په کور په وطن کې ژوند وکړي، دوی بهرنیو هېوادو ته لیږي. ایران شاید مجبوره شوی ځکه چې ایران خپله د پاکستان او د افغانستان لوري د داعش په اساس ډېر خطرونه احساسوي، خو بیا هم ټکنالوژي او وسایل ډېر مخکې دي، دوی کولی شي چې وګوري چې آیا دا خلک مسلح دي او که غیر مسلح. په ایران کې چې کوم د دوی د بشر د حقوقو کمیټه یا اداره ده، اصلا دوی د بشر حقوق نه پیژني، نه بشر ته احترام لري. موږ شاهد چې په تیرو کې هم افغان ځوانان چې دوی ته د ورور هېواد فکر کوو او له سرحدونو نه یې راوښتل، دوی وژلي سوځولي دي. دا یو ځل نه ده بلکې په کراتو دغه پیښه شوې چې د افغانانو وینه ډېره ارزانه ده، هېڅ چا یې غږ نه ده اورېدلی. او زه هیله من یم چې په دې هکله دا ځل اسلامي امارت کره پلټنې وکړي او خپل غږ لومړی د ایران سره شریک کړي او بیا د ملګرو ملتونو سره د نړیوالو د هغو دروغجنو د بشري حقوق ادارو سره شریک کړي، ځکه چې دا ډېره مهم موضوع ده. ډېر په لوړه کچه ځوانان زموږ له منځه که چیرې تللي وي، دا یو ناورین ده چې باید ورته نوم ورکړو. اندړ صاحب، ولې ایران سره له دې چې د وخت نا وخت په لبنان کې او یا هم په غزه کې په روان بشري ناورین باندې نیوکې لري او د بشري حقونو د نقض په تړاو خبرې کوي، وخت نا وخت خپل دریځ خپلوي، خو سره له دې بیا هم د افغان کډوالو پر وړاندې دومره سخت دریځ غوره کوي؟ علتونه یې څه دي؟ افغان دولت ته دوی باید فکر وکړي چې ډېر یو نوی دولت ته دلته 50 کاله جګړه تېره شوې او افغان دولت اسلامي امارت له ټولو ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي. په افغانستان کې ډېر امنیت راوستی، دا چې په هېواد کې لوږه فقر ده، دا د ډېرو حکومتونو د خرابو سیاستونو او د جګړو او د دغه 2 لویو زبرځواکونو لکه شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو او د هغوی شریکانو د ناټو د سازمان د نظامي غړو د دغو هېوادونو ګناه ده چې افغانان یې اوس هم په محاصره کې ساتلي دي. که چیرې په دغه 3 کلو کې د افغانستان د اسلامي امارت سره نړیوال ټولنې سیاسي تعامل کړی وای او ملګرو ملتونو 2 مخې لوبه مخته نه وی بولی، زموږ سره مرستې کړی وای، زه باور لرم چې دغه امنیت چې اوس اسلامي امارت راوستی ده، دوی به کولی شي چې ځوانانو ته ډېر ښه شرایط اماده کړي. خو په دې کې موږ نشو کولی چې یوازې افغان
دولت ملامت کړو، بلکې دا یو داسې سناریو ده چې جوړه شوې ده، غواړي چې موږ په معاصره کې وږي تږي وساتي. د بخښنه غواړم د ایران حکومت هم دوه مخې لوبې کوي په داسې حال کې چې کوشش کوي د اسلامي امارت ته ځان نږدې کړي، خو کله چې خپلې سیاسي او اقتصادي موخې ترلاسه کړي، اوبه ورشي، بیا نو دوی ارامه وي. او کله چې اسلامي امارت د خپل ملي منافعو په بنسټ عمل کوي، پریکړې کوي، بیا دوی نه یوازې چې په سرحدونو کې افغانان وژني، بدر یو سر کې، بلکې په ایران دننه کې تاسو لیدل چې حتی په نانوایګانو کې ورته لیکلي چې د افغان تباو ته ډوډۍ نه ورکول کېږي، په ژوبڼ کې ورته لیکلي چې سپیانو او افغانانو ته د ننوتلو اجازه نشته. دا یو مستبد ظالم حکومت ده چې موږ نشو ورته ویلی که څه هم افغانان ډېرې تمې لري چې دا زموږ ورور همژبی اسلامي هېواد ده، خو دوی دوه مخې لوبې کوي. هیله من یم چې اسلامي امارت له دوی سره داسې چلند وکړي چې متقابلا عمل ورسره وکړي. هدف د متقابلا عمل نه دا ده چې د دوی په سیاسي موخو پوه شي، ډېر ژر باور ورباندې ونه کړي. اندر صاحب، له بل اړخه د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست او د ایران د ځانګړي استازي ترمنځ په ناسته کې دا هوکړه شوې ده چې ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له کابل څخه یو پلاوی ایران ته لاړ شي او واستول به شي. دغه ناسته به څومره ګټوره اوسي او څه ډول ګټه باید ترې واخیستل شي؟ دا ډېره مهمه ده، خو د دې ناستې سره باید نور د ملګرو ملتونو یوناما سازمان استازي هم باید وي. موږ هڅه وکړو چې دا ناسته باید ډېره لویه شي. تر هغو هلته زموږ 4 میلیونه افغان کډوال دي. لومړی خو په هېواد دننه کې شرایط ورته عمله شي، او دویم دا چې د هغوی که چیرې هغه خلک اسناد نه لري او بیرته دوی راستوي، هغه باید په ډېره احترامانه توګه وي. هغوی باید دې ته مرستې ورسره وشي، لکه په نورو اروپایي هېوادونو چې اعلان کړی ده هر هغه مهاجر چې بیرته هېواد ته ستنېږي افغانستان ته موږ مرستې ورسره کوو. نو دوی سره باید مرستې وشي، داسې نه شي لکه پاکستان چې زوی په سپین بولدک راواوړي او مور یې په تورخم راواوړي، او یا هم ایران هم همداسې کړنې کوي. جبرن دا خلاف د بشري او اسلامي او د حقوق د بین المللي چې موږ دوی ډېرې مشترکې اړیکې سره ایران او پاکستان سره، دوی باید هغوی ته احترام وکړي، په ډېره احترامانه توګه افغانان باید بیرته راواستول شي. اندر صاحب، له څو لسیزو راهیسې ایران همدغسې یو څه وضعیت د افغان کډوالو سره ترسره کوي. ورته نورې ویډیوګانې او ثبوتونه یې هم موږ پر ځینو ویبپاڼو یا هم ځینو نورو اجتماعي شبکو کې لیدلي دي، خو سره له دې هم بیا ملګري ملتونه او نړیوال بنسټونه چوپ دي. علتونه یې څه دي؟ ولې د دغې مسلې پر وړاندې دوی چوپوالی غوره کوي؟ بیا یادونه کومه چې د افغانانو وینه ډېره ارزانه شوې ده. زه خپل افغانانو ته وړاندیز کومه، دا نه یوازې د ایران په دا خو لومړی سرحدو د ایران نه ترکیې ته چې راوړي، په واورو کې ویډیوګانې خپره شوي، په سلګونو افغانان وژل کېږي، وژل شوي دي په ژمي کې، په دوبي کې. همداسې بیا له ترکیې نه چې یونان ته راوړي په کښتیو کې غرق شوي دي، بیا ایټالیا ته چې راوړي بیا په کښتیو کې غرق شوي دي. اروپا ته چې راځي، اروپایي ټولنه اوس دوه مخی چلن کوي او د اوکراین مهاجرینو ته لومړیتوب ورکړی دی. افغان مهاجرین تر اوسه کیسونه نه اخیستل کېږي او ډېر بله بد وضعیت سره مخامخ دي. هغوی خو موږ خپله باید زغم ولرو او د هېواد کې پاتې شو دا ځوانان، دا کدرونه باید راونه ویستل شي. دا زموږ د کار نیرو ده، زموږ راتلونکی ده. دوی ته باید ډېر په ښه سترګو کتل شي، شرایط ورته عمله شي. او بیا ایران ملګري ملتونه ځکه دا عمل نه اجرا کوي چې هغوی هم کوشش کوي په افغانستان کې یو داسې وضعیت راشي چې د دوی هغه باداران زبرځواکونه چې په ملګرو ملتونو باندې واک لري، هغو ته د نیابتي جګړو شرایط په سیمه کې برابر شي. تاسو پوهېږئ چې هجرت یعنې نسل وژنه، هجرت یعنې د هویت ورکونه. زموږ 12 میلیونه افغانان په مختلفو هېوادونو د نړۍ کې مهاجر دي چې زه باور لرم ډېره کمه سلنه به بیرته درستانه شي او زموږ ژبه، زموږ دین، زموږ هویت هر څه په ورکېدو دي. دې ته باید افغان حکومت، ملګري ملتونه او د سیمې هېوادونه په ګډه سره باید ډېر قدمونه واخلي. خو د ملګرو ملتونو سازمان ښه هر څه په سترګو ویني. زه باور لرم چې نه یوازې دا اوسنۍ کړنه د ایران، بلکې
تېرې کړنې چې افغانان یې د عراق جګړې ته لېږلي دي، افغانان یې د سوریې جګړې ته لېږلي دي، افغانان یې خپله د افغانستان ورانولو ته هڅولي دي، رالېږلي دي. په افغانانو باندې هلته څومره ظلم روان ده، د هغوی د بدن غړي ویستل کېږي، اکثره په نشو روږدي کوي، غریب فقیر خلک دي، هغه په ډېرو تکتیکونو د مافیا نه پوهېږي، بیا مافیا له هغوی نه کار اخلي. هر ورځ په هر هفته کې 10 نفره 20 نفره افغانان اعدامېږي. چیرې دي دا ملګري ملتونه د بشر د حقوقو چې د دروغو نارې وایي؟ په افغانستان کې همدا اوس امنیت د هر څه جوړ دي، وایي چې دلته نسل وژنه روانه ده، فلاني قوم دی دې قوم، مګر په ټوله کې د افغان نسل وژنه چې په بهرنیو هېوادو کې په ځانګړي ډول په ایران، په پاکستان، ترکیه کې، یونان کې وژل کېږي، د دوی غږ نه جي کوي. دا د دې معنا چې موږ دوستان کم لرو، که زموږ ګاونډیان دي موږ ته بدې سترګې لري، موږ ته په چل ورکړي، او که زبرځواکونه دي، او همداسې ملګرو ملتونو سازمان خو په دې نیمه پېړۍ کې زموږ سره ډېر پسیف رول اجرا کړی. بله اندر صاحب، د نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو دریځ باید څه ډول واوسي؟ دا چې په ایران کې خپلسرې محاکمې د افغان کډوالو په وړاندې ترسره کیږي، وهل کیږي، ټاکل کیږي، او ډېر په بد چلند سره له هېواده ویستل کیږي. حتی د ایران د وګړو له لوري هم دغسې یو وضعیت ترسره کیږي، غیر له دې چې هلته نور د امنیتي ځواکونو له وجې افغانان نارامه دي. دغه برخه کې ملګري ملتونه او نړیوال سازمانونه څومره ونډه لري؟ دریځ یې باید څه ډول واوسي؟ تر کومه ځایه چې زه خبر یم، د ملګرو ملتونو سازمان د مهاجرینو ادارې ایران ته اوس هغه حقوق د مهاجرو چې پخوا ورکول هغه هم کم کړي دي، ځکه ما مخکې ویلې چې ټول موږ ته په چل ورکړي دي. او ایران کې افغانان تاسو وګورئ چې ډېره سلنه د ایران په جوړولو کې دوی دا نیمه پېړۍ کېږي چې ونډه اخیستې ده، کار کوي. دوی خپله باید فکر وکړي، هلته د شپږم نه پورته د تعلیم اجازه نشته ورته، هلته د مذهبي برخو کې دوی سره ډېر ناوړه چلند کېږي. حتی داسې شوي دي چې زموږ یو افغان په لمانځه ولاړ د دوی ویشتلی وژلی ده، ځکه هغه په خپله سني طریقه باندې لمونځ کوي. نو د ملګرو ملتونو سازمان که چیرې واقعا خپله وظیفه او وجیبه ادا کړي، دغه ستونزې به حل شي. او له بلې خوا یو څه باید خپل افغانانو ته بیا هم یادونه وکړم چې ایران په دې ورځو کې تر سختې محاصرې لاندې ده او تر سخت اظهارات یې دي، او هلته هره لحظه لکه څنګه چې مخکې مې ویلې امریکا او اسرائیل اعلان کړی چې موږ به د دوی اټومي او نظامي اډې بمبار کوو. هغوی ډېر په ډار کې دي، خو له دې سره سره دوی پوهېږي، دوی ښه وسایل لري، دوربینونه لري چې دغه مهاجر آیا کومې مسله و چې دوی ویشتلي دي، خو دا هغه څه دي چې دوی تل اموخته شوي دي، روږدي دي په افغانانو. افغان وژنه ورته روا ده، د افغان وینه ورته ارزانه ده، ځکه یې دا عمل ترسره کړی ده. د ملګرو ملتونو او د نړیوالې ټولنې د هغو ادارو څخه چې د بشر د حقوقو نارې سوري وي، هیله من یو چې په ایران کې د دې 4 میلیونو افغانانو وضعیت ته کتنه وکړي او ورته راودانګي، مرستې ورسره وکړي او د افغان حکومت سره هم مرستې وکړي. تاسو فکر کوئ چې هغه مهاجر چې راستنېږي دا په ډېره لویه پیمانه ده، باید د اسلامي امارت سره نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه ډېرې زیاتې مرستې وکړي. هغه مرستې چې په ایران کې کولې، یا هغه مرستې چې ترکیه او اروپایي هېوادو کې هغه افغانان چې راستنېږي، هغوی ته باید لازم شرایط عمله شي او مرستې دغه نړیوال ټولنې سره وکړي. او له بلې خوا زموږ حق هم ورباندې ده، نظر په هغو کنوانسیونونو د ملګرو ملتونو چې موږ ورسره امضا کړي دي او موږ یې ډېر پخواني غړي یو، او بل همدغه ملګري ملتونه، همدغه زبرځواکونه، همدغه ګاونډیانو چې زموږ د هېواد په ورانولو او د میلیونونو افغانانو په وژنو کې لاس لري، اوس باید موږ ته لاس راکړي. اندر صاحب، د ایران له دغه ډول کړنو چلند څخه موخه څه ده؟ موخه یې دا ده چې پر افغان حکومت باندې فشار راوړي، یا هغه کډوال چې اوس دوی هلته د کډوالو له هجوم سره مخامخ دي هغه وباسي، او که نه نور څه علتونه دي؟ خو دوی خو اوس بهانه نیسي چې موږ له داعش نه ډارېږو، موږ خطر لرو. او دا ځینې غربي هېوادونه چې دوی سره ستونزې لري، هغه هم په دې هڅه کې دي چې دوی کومې حملې په اسرائیلو وکړلې او هلته یې د هغوی یو سیستم د دفاعي ورخنسا کړه، د هغه ارزش له 0 ضرب کړه. اوس لبنان هم حملې کړي دي، حماس هم حملې کړي په اسرائیلو. نو ډېر هېوادونه چې هغه هڅې کوي
د اوکراین جګړه د روسیې په ګټه تمامېدو ده. جګړه د آسیایي هېوادو ته دې سیمې ته راولي چې د دوی لپاره بهترین ځای همدغه پاکستان او ایران دي. په پاکستان کې وضعیت ورځ تر بلې خرابېدو دي او همداسې افغانستان ته هم کوشش کوي مرکزي اسیا هېوادو ته لاړ شي، ځکه په دې کې ډېر ډار د ایران پروت ده او ایران په دې پوهېږي چې د دوی عارفان، د دوی رقیبان غربي هېوادونه به په دوی باندې په دې نږدې ورځو کې هم هوایي حملې وکړي او هم د مځکې لارې ځینې ستونزې ورته جوړې کړي. نو ایران ځکه داسې عمل ته لاس ورته کړی ده، خو دا یې خلاف د ګاونډیتوب لکه مخکې مې چې ویلې او خلاف د بشري او اسلامي حقوقو دي. دوی پوهېږي چې افغانان خو تازه دې هېواد ته نه مهاجر کېږي، هره ورځ روان دي. د دوی سره باید ځانګړی چلن وشي او ایران که چیرې بله اندر صاحب دغه ډول کړنې به د افغانستان او ایران پر ډیپلوماټیکو اړیکو څومره اغیزې ولري؟ زه باور لرم چې داسې ډېرې کړنې ایران ترسره کړي دي او زموږ پخواني جمهوریت هم داسې په زغرده جواب نه دی ورکړی او ایران هم ډېرې بهانې کوی چې جوړې کړي. دا موږ له دوی سره ډېر مشترکات لرو، ډېر اوږد سرحد لرو له دوی سره، زموږ ډېرې تجارتي او اقتصادي اړیکې دي، زموږ ګاونډی ده. نو اړیکې هم نشي کېدی چې خرابې شي، بلکې دغه کړنه غاندو په راتلونکي کې باید زموږ سره زموږ د مهاجرو سره او هغه چې هلته دي، تاسو وینئ چې تېره میاشت بد الټیماټوم ورته اعلان کړ، هغه چې هلته دي له هغوی سره باید ښې کړنې وکړي. نور خو موږ دومره افغانان د لاسه ورکړي دي چې موږ به د کوم هېواد سره اول محاسبه وکړو. د دې وخت هغه وخت کوی شي چې راسي چې موږ خپله نور هم په پښو ودرېږو، په ملګرو ملتونو کې خپله چوکۍ ترلاسه کړو، خپل غږ هلته پورته کړو او په هېواد کې یو قوي داسې افغاني حکومت ولرو چې هغه د ډېرو هېوادونو چې زموږ په هېواد باندې یرغلونه کړي د هغوی نه د غرامت غوښتنه وکړو او هغه د دروغو محکمې چې برېټانیا، استرالیا یا امریکا کې جوړېږي، هغه جنګي جنایتونه د دوی سربازانو چې کړي دي، له هغو نه باید په ښه توګه موږ یو داسې محکمه جوړه کړو چې هغه بینالمللي او هغه ظالمان محکمې ته راکش کړو او د خپلو خلکو غرامات د خپل هېواد د ورانولو حساب کتاب ورسره وکړو. دا وخت ته اړتیا لري. موږ نشو کولی چې اوس د ایران سره ټولې اړیکې خرابې کړو چې پاکستان سره هم خرابې دي او دا زموږ په نقص تمامېږي. موږ دا کړنه غاندو که چېرې حقیقت وي، خو نشو کولی چې له خپلو ګاونډیو سره خپلې اړیکې وشلوو. اندر صاحب له یوه لوري د ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو چوپوالی، له بل اړخه په ایران کې د افغان کډوالو سره دغسې یو سخت دریځ او ظلم، له بل اړخه په عموم کې د افغان کډوالو دغه وضعیت چې په پاکستان، ایران او یا نورو ګاونډیو هیوادونو کې د اړتیا او د مجبورۍ له مخې کډوال کېږي له هیواد څخه، ستاسې په اند دغه وضعیت څه ډول ارزوئ؟ د افغان کډوالو دغه برخلیک به څه ډول وي؟ موږ دلته ډېرو افغانان چې نوي راځي اړیکې ورسره لرو. یو خو زه د هغوی اولادونه په ښوونځیو کې وینم، زما شاګردان دي او افغانان په ډېر بد وضعیت کې رارسېږي او دوی چې کومې کیسې کوي چې څومره وژل شوي دي، څومره غرق شوي دي، دا یو ډېر بد ناورین ده او د ملګرو ملتونو سازمان د دې لپاره باید ځانګړي شرایط اعلان کړي د افغان مهاجرین په افغانستان دننه کې که د افغانستان سره دوی دا سیاسي او اقتصادي تحریمونه لري کړي، زموږ د اسلامي امارت سره مرستې وکړي، د مهاجرینو لړۍ به یا ودرېږي یا به ډېره کمه شي. که چیرې دوی دغسې دوه مخې لوبې او په ایران دننه کې د افغان مهاجرینو وضعیت ونه رسېږي، په پاکستان کې زموږ شپږ کلن اووه کلن ماشومان د پاکستان د ظالم غلام پرکټي انګلستان حکومت په زندانونو کې اچولي دي. زموږ خویندو هلته زیږون وکړه. چیرې دي دا ملګري ملتونه، دا د بشر د حقوقو ادارې، چیرته دي د اسلامي هېوادونو د سازمان استازي چې په دې زندانونو ګرځي؟ تاسو خبر یې چې په ترکیه کې څومره ظلم اوس روان دی، له ایرانه بدتره روان ده، په یونان کې په زندانونو کې دي، په روسیه کې، په ازبکستان، تاجکستان کې، په پاکستان کې، په دې ټولو هېوادو کې زندانونه له افغانانو ډک دي. دې ته باید ملګري ملتونه، نړیواله ټولنه او د اسلامي هېوادونو د همکاریو سازمان همداسې خپله اسلامي امارت په ګډه سره یو لوی تدابیري پلان جوړ کړي چې هم د زندانونو څخه هغوی راخلاص کړي او هم هغه مهاجر چې
د راستنېدو لپاره شرط عمل کړي هغه باید بیرته راستانه شي او هغه چې هلته اسناد لري په هغوی وادو کې هغوی ته باید د بشر د انسان د یو مسلمان په سترګو وکتل شي. بله همدرد صاحب سره له دې چې دغه ډول وضعیت چې د افغان کډوالو سره کیږي ټول یې ویني ملګري ملتونه هم نړیوال بنسټونه هم خو بیا هم دغه د افغان کډوالو غږ څه ډول نړۍ ته ورښودلی شي څه ډول راپورته کیدلی شي چې دوی له دغه سخت وضعیت سره مخامخ دي او لږ تر لږه د دغه بشري ناورین مخنیوی وشي؟ ګورئ موږ افغاني ټولنې لرو چې تل هم غږ یې کړی ده لاریونونه هم کړي دي په بهر هېوادو کې. د افغانستان د اسلامي امارت سره خو دوی دوه مخی سیاست کوي. زموږ د هېواد چوکۍ ملګري ملتونو خلاف د خپل منشور او قوانینو هغه بل کس ورکړي چې هغه د افغانستان د حکومت او د افغانانو استازی نشي کېدی. تاسو وګورئ دا څومره لویه تېروتنه او څومره لوی ظلم ده په افغانانو باندې چې کړی ده. که چیرې موږ په ملګرو ملتونو کې د اوسني حکومت استازی ولرو هغه به د افغانانو غږ جګي هغه به تاثیر ولري او که چیرې زموږ سیاسي تعامل د نړۍ سره جوړ شي بیا هم زموږ اراکین زموږ د اسلامي امارت چارواکي کولی سفرونه وکړي. همدا اوس په ډېرو هېوادو کې چې ستونزې افغانان لري هلته سفرونه نشي کېدی نو د هغوی غږ به څنګه پورته شي؟ دغه ګاونډیان خو له خدایه په افغانستان کې بیا جګړه ناورین اقتصادي بشري ستونزې غواړي نو دوی کله زموږ غږ جګوي؟ دوی خو برعکس ویني چې الټیماټوم پکې ظلم پکوي جامې ګاڼې موټر کورونه ته ضبطوي او دوی له سرحدونو په جبر سره رالیږي. آیا تاسو پوهېږئ چې نړۍ ملګري ملتونه یې نه ویني؟ ملګرو ملتونو او د نړیوال ټولنې بشر د حقوقو ادارې چې کومې نغارې کومې سورې د افغان د مېرمنو د حقوقو په هکله چې هغه هم د دوی لپاره موږ نشو کولی چې اروپایي سیستم په افغانستان کې ولرو. دا په کراره بیان شي دا نغارې شروع کړي دي. آیا د دې میلیونونو افغانانو غږ نه اوري؟ آیا د دې میلیونونو افغانانو حتی تاسو ویلی سم چې اروپا ته راغلي دي کیسونه یې ماتل دي. تېره ورځ برټانیا تازه اعلان وکړ چې 500 تنو ته به موږ اقامت ورکړو. 3 کاله هغوی په یو ډېر بد سرنوشت کې هلته ژوند تېر کړی دی اوس اقامت ورکوي. 3 کاله د هغوی اولادونه په افغانستان کې نیم په لارې او بیا کله اعلان ته کوو چې افریقایي هېوادو ته م لیږو. دا دوه مخې سیاستونه دي. افغانان نیم راویسي د دغو ګاونډیو د زبرځواکونو د اروپایي هېوادونو په دې دیموکراسي د حقوق د بشر نه غولېږي په هېواد کې پاتې شي د خپل هېواد جوړونې ته باید مټې راونغاړو او د افغانستان اسلامي امارت په ټوله کې ډېر زیات مسؤلیت لري چې څنګه وکولی شي په دغه سخته شرایطو کې چې دوی ته د نورو حکومتونو ورپاتې دي افغانان په خپل هېواد کې راستانه کړي او هغه چې راستنېږي هغوی ته ښه شرایط برابر کړي. خیر زه ویلی شم چې یو وخت په ورځ کې ډوډۍ وخوري خو چې په خپل هېواد کې دا بهتره ده. په افغانانو ډېر ظلم روان ده. هغه چې بیا دلته راځي افغانان د اروپایي ژوند سره جوړ نه دي. اکثره یا اولادونه تربور کېږي یا یې مېرمنې تربور کېږي. دلته ډېر یو بد شرایط دي. افغانان دې هم زغم وکړي افغانان دې هم تحمل ولري که نه دا به نو زموږ ځوانان وځي زموږ په میلیونونو خویندې پیغلې په وطن کې پاتې دي. دا به موږ څه رقم مهارت لرو دا کونډې د یتیمان به څوک به دوی ته خدمت کوي؟ دغه ځوانان دي دغه افغانان دي چې هم دوبۍ په جوړه ده آباده ده هم پاکستان اسلام آباد د موټروای چیکتن سو د موټرویګو چیکتن سو هم ایران د لوړپوړو تعمیرو چیکتن سو له هر لوړپوړي له تعمیر نه په لسګونه افغانان راغورځېدلي دي شهیدان شوي دي. همداسې امارات همداسې ډېر نور هېوادونه په افغانانو جوړ دي. ولې خپل وطن نه جوړو؟ اندر صاحب بله اندر صاحب د سره له دې چې تاسو یادونه وکړله چې اسلامي امارت نشي کولی خپلې اړیکې له ګاونډیو سره خرابې کړي د دغه منځلاریتوب ته په کتو سره د دغو ستونزو حل لاره به څه اوسي چې دغه وضعیت رامهار شي؟ خدای چې زما خبره سمه واخیستل شي موږ په هغه وخت کې چې موږ په ډېرو بدو شرایطو کې اسلامي امارت زموږ حکومت له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. د ټولې نړۍ لخوا تحریمونه همداسې دغه څو ګاونډیان چې دي کله له موږ سره خوشحاله وي کله بیا دښمني شروع کړي خپل اهداف ولري. پخوا مختصي په جمهوریت کې چې ایران ارګ ته په کارتونونو کې ډالر راوړل بیا به د خپلې خوښې وزیران ټاکل
پاکستان په همدې رقم نړیواله ټولنه کې نور داسې هېوادونه دي لکه تر روسیې او تر چین پورې خپلې غوښتنې لري. نو موږ د اوس لپاره نشو کولی چې خپلې اړیکې زر خرابې کړو. موږ په میلیونونو افغانان لاس ورکړي دي. موږ باید اول ځان راټول کړو. اسلامي امارت ډېر نور مشکلات لري چې هغه باید سر ته ورسوي. کله چې موږ قوي سو ماوي ده چې د هر یو سره به حساب کوو، غرامتونه به غواړو او ورته عملونه به ورسره کوو. دوی موږ ته ډېر احتیاج دي. افغانستان هغه ترانزیتي لاره ده. افغانستان په سیمه کې هغه جیوپولیټیک او جیو اکونومیک موقعیت کې پروت هېواد ده چې موږ ته ایران هم مجبوره ده، روسیه، چین، د مرکزي اسیا هېوادونه همدا پاکستان بې له دې چې د موږ سره ښې اړیکې ولري او موږ ته زارۍ وکړي، بله هېڅ لاره نه لري. دا د شانګهای غونډه چې په پاکستان کې نن جوړېږي، دوی دې پوه شي دې غړي هېوادونه چې د دوی ټولې پرېکړې که چېرې افغانستان ته احترام ونه کړي، زموږ اساسو ته بلنه ونه کړي، پرېکړې به ناقصې وي، هېڅ به عملي نه شي. ځکه دا افغانستان ده چې مرکزي اسیا او جنوبي اسیا سره وصلوی شي. ډېره زیاته مننه د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی احمد خان اندړ.